تر راتلونکو لسو کلونو د افغانستان د برېښنا پر تأمین د برېښنا شرکت ژمنه. د برېښنا شرکت مسؤلین روزو ته وایي د تیر یو کال په لړ کې د برېښنا تولید، انتقال او ویش برخه کې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر خصوصي پانګونه جذب کړې ده. دوی ټینګار کوي چې په دې موده کې خصوصي سکتور سره د 1000 میگاواټه برېښنا تړون هم لاسلیک شوی دی. ما موفق شدیم که در بخش تولید برق، انتقال برق، توزیع برق حدوداً 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سکتور انرژی برق جذب شود و تمام مردم افغانستان شاهد هستند که پروژه های برشنا شرکت در ولایت های مختلف یکی پی دیگر به افتتاح صورت میگیره. ښاغلی شرف مال دغه راز وایي د برېښنا شرکت ژمن دی چې په لومړي ګام کې د لویو ښارونو برېښنا او تر راتلونکو 13 کلونو د ټول هیواد برېښنا تامین کړي. پلان های استراتژیکی که داره تلاشای را به خرج بده تا ای که بتانیم در میان مدت مشکلات افغانستان را، مشکلات شهرهای بزرگ افغانستان را از دید برق رسانی به خودکفایی برسانیم و در جریان 5 سال آینده بتانیم ما برق به ولسوالی ها انتقال داده و انشالله در 7 الی 10 سال آینده ما بتانیم به تمام قریه و قصبات افغانستان برق رسانی بکنیم. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د اړتیا وړ برېښنا تأمین په اقتصادي ودې او د هیواد صنعتي کېدو کې مهم بولي. یکی از عوامل اساسی و یا اصلی تولید انرژی هست و انرژی ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل میده. زمان که برق کافی و مطمئن در اختیار مردم و یا سکتور خصوصی قرار بگیره بدون شک که جذب سرمایه گذاری های کلان رقم میخوره، رشد اقتصادی را به بار میاره، زمینه کار و یا فرصت های شغلی را ایجاد میکنه. هرگاه ما برق در افغانستان تامین بکنیم در حقیقت امید به زندگی را تامین کردیم، امید بر زندگی را برای مردم مساعد کردیم و در خصوص صنعت، تجارت، زمینه توسعه را مساعد میکنیم و یگانه راه توسعه و تجارت و اقتصاد شکوفاییش حل نمودن کمبود انرژی در افغانستان است. د برېښنا شرکت په وینا د دغه یو تیر زیږدیز کال په لړ کې خصوصي سکتور سره له بېلابېلو کورني سرچینو څخه د 12800 میگاواټه برېښنا د تولید هوکړه لیکونه هم لاسلیک شوي دي.